د زانی سړی د زانیه خزي د لور سره نکاح کول څنګه دي؟ آیا په شریعت کې د دې اجازه شته یا نشته؟ دې حواله سره یو کس سوال کړل چې زما یو ملګری دی، هغه د یو زنانه سره غلط تعلقات وو، وس چې کوم دی هغه کس د هغې د لور سره نکاح کول غواړي، نو آیا د دغه کس دغه زانی کس دغه زانیه د لور سره نکاح کول په شرعي حواله سره جایز دي یا ناجایز دي؟ دې سره نکاح کولای شي یا نشي کولای؟ یاد وساتئ، اول خدا خبره ده چې زنا کول دا ډېر غټ جرم دی، کبیره ګناه دی، د دې نه هر انسان نه پناه غوښته پکار دی. ځکه چې کوم وخت دا انسان زنا کوي نو په حدیث کې دی حد پورې راځي چې په دغه وخت کې د دنه ایمان اوچت کړل شي، یعنی گویا کې دی په دغه وخت کې حالت کفر کې یو قسم دومره دا غټ سخت ګناه دی. او بیا چې کله دی ګناه زناو کې ګناو کې داغه نه پس چې کوم دی د لری شنو دته د ایمان دوباره لوټاو کړل شي. نو کوشش دا وکړي چې د دې قسم لا ګناهونو نه ځانو ساتي او په آخرت کې د دې غټ چې کوم دی ډېر زیاتې سزاګانې دي. بهرحال د شرعي مسلې ته پوسی ګړ لینو یاد وساتئ، په شریعت کې د ته حرمت مصاهرت ویل کېږي. څنګه چې حرمت مصاهرت د نکاح سره ثابت کېږي، یعنی تا د یو جنې سره نکاح وکړو او د هغې نه پس چې کوم دی د هغه مور یا د هغې نه چې پیدا کېږي ظاهره خبره خو به ستاسو ولوا دي، یا د هغې نه مخکې د بل چا سره نکاح د بل چا سره نکاح د هغې نه د هغې لور شته، نو د نکاح نه پس د هغې لور چې کوم دی په تا باندې حرامه شو. دغه شانتي حرمت مصاهرت د زنا په ذریعه باندې ثابت کېږي، یعنی یو زنانه سره یو کس زنا وکړو، بدکاري سره وکړه، د هغې زنانه د مور سره نکاح نشي کولی یا د هغې د لور سره نکاح کولی نشي، دا په شریعت کې ناجایز دي. د دې سره حرمت مصاهرت ثابت شي، گویا کې د دغې زنانه چې کوم د لور را دا ستا لپاره داسې شو څنګه چې ستا لور وي. نو په دغې صورت کې د داسې زنانه د لور سره چې د کوم زنانه سره د غلط تعلقات وي، د هغې د لور سره د ده لپاره نکاح کول شرعي حوالې سره بالکل ناجایز او حرام دي. او که چېرې یو سړی داسې نکاح هم کړي نو داسې نکاح نه منعقد کېږي. ډېر شي خلک داسې چې هغه نکاح وکړي هغه چې سم نه کېږي او هغه ته د شرعي مسلې پته نه، نو په دغې صورت کې یو کس د یو زنانه سره غلط تعلقات زنا سره کړي، بدکاري سره کړي، د هغې نه پس د هغې د لور سره نکاح وکړي، نو شرعي حوالې سره دا نکاح نه منعقد کېږي. چې نکاح نه منعقد کېږي نو په دغې صورت کې دو یو بل سره میلاویږي، نو دا شرعي حوالې سره اگر چې د نکاح کړل خو نکاح نه دی شوی، دا د زنا په زمره کې راځي. سمجھ کې مو خبر رااله؟ نو امید کوم چې دا مسله به تاسو په سمجھ کې راغلی چې څنګه حرمت مصاهرت د نکاح سره ثابت کېږي، دغه شانتي حرمت مصاهرت د زنا سره ثابت کېږي. یعنی د کمې زنانه سره زنا وشو، بدکاري وشو، د هغې د لور سره بیا د هغې د لور سره یعنی د هغې د نوسي سره دغه شانتي په کته باندې چې څومره سلسله نو دا په دا باندې حرام شي، په بره باندې چې کوم سلسله دغه حرام شي. څنګه چې دغه زنانه موري بیا د مور موري نو دغه سلسله هم حرام شي. امید کوم چې دا مسله به تاسو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.